دلته اوس دوی خپلو عوامو ته څه دوکه ورکوي. زه به سرغو دا یوه مسئله درته جواب کړم او د دوی له کتابونو دا بیا درته جوابوم، خو اوس هسې لیک معلومات درکوم چې پوهه سي. دوی څه وایي چې د نبي علیه السلام له خدیجې نه یوه لور سوي وه، یوه لور. دا نورې د خدیجې رضی الله عنها لورانې وې له بل خاوند نه. دا د نبي علیه السلام ربیبیاتې وې. ربیبات هغه لورانو ته ویل کېږي. موږ تاسو پښتو کې څه ورته وایو؟ موږ تاسو پښتو کې څه ورته وایو؟ پرکټۍ ورته وایي. پرکټۍ څه شی؟ پرکټۍ ورته وایي. پرکټۍ ورته وایي. پرکټۍ نو زه کله پوهېږم د الله بندګانو. و شیخ طاهر صاحب تر مذهب دې وګرځېدل. والله همدغه زموږ پښتو ده نو قاري صاحب دا هم زده کړي دي. موږ څه ورته وایي دي؟ موږ د لهجه څه ورته وایي دي؟ موږ څه شی ورته وایي؟ زر کوي ته د کمنټونو ته وګورو که چا د دې جواب راکړي. بعضې خلک پلندر ورته پلندر. دا خو لږ ورنږدې سوی مولانا نعمان صاحب د زړه سره. مهرنۍ ورته وایي. مهرنۍ بچندره څه شی؟ بچندره ورته وایي د مو په خوا کې. مولانا نعمان صاحب ته یې بیا ووایي دی تا خبره م رانږدې وه. پلندر ورته مهرنۍ پلندره. او میرنۍ پلندر. دوی د خپلو عوامو ته دوکه ورکوي چې دا نه. دوی څه شی؟ دا وایي د نبي علیه الصلاة وسلام څه شی وې؟ بچندرې ولې یا یې پلندرې وې یا یې میرنۍ ولې، خو د نبي علیه السلام لورانې نه وې. راځو اوس دا ټولې خبرې درته ثابتوم. دا ټولې خبرې د ده له کتاب نه چې له دې عامو شیو نه یې داسې دا دین پټ کړی ده. له دې عامو شیو یې داسې د خپل مسلک پټ کړی ده. د اهل بیتو عقیده یې ځینې پټه کړې ده. دې ظالمانو. راځئ دوستانو ویډیو د سره شیر کوئ. یو بیا ورځو نو نه پوهېږم د ټیک ټاک ملګرو د لایف ریپورټ درنه 150 ته رسېدلی ده. 150 ورسمه دا نور هم در باندې خرابوي شروع یې کړم، خو مخکې مې درته وویل چې لږ غیرت په ځان کې پیدا کړئ. لږ غیرت. نو نه پوهېږم تاسو ته به اوس موږ مجبور یو غیرت به درته اخلو، خو نه خرڅېږي. نو چې نه خرڅېږي غیرت در پکې له کومه کو چې غیرت در پکې نه راځي. مولوي صاحب 5م سوال ختم شو، 6م شروع کېږي. جی شابس. مننه عمر جان ویډیو د سره شیر کړئ. بارک الله فیکم. عمر افغان صاحب الله مو قدرمن سره لوړې کړه. یوټیوب او فیسبوک ملګرو در سره شیر کړئ په خیر. راځو بل کتاب ته. دا بل کتاب کوم یو ده؟ دا بل کتاب د مجمع البحرین حواله مې درکړه. دغه جلال الدین صاحب نه مولوي صاحب د دې اوس نمبر دی. د دې اوس نمبر دی. دغه باقي ده. کامره غټه کړي. کامره غټه کړي. مجبور یو نو اوس که یې راباندې بندولم نو نه څه وکړو. و د مو په خلکو کې 1000 ته ورسوئ. دا 2000 کم دي ماشاءالله. دا 2000 وارې لایف زر زر شیر کړئ. هلی ماشاءالله. منصور الله تا ته جزای خیر درکړي. هلی ماشاءالله ځوانان ورسوئ. 6000 ته ورسوئ تر څو چې قاري صاحب موضوع شروع کوي. 6000 ته ورسوئ ماشاءالله. منصوره اله العالمین د رسول الله د دې لورانو شفاعت در نصیب کړه. الهي امین. له فاطمې له رقیې له ام کلثوم له زینب نه واخله او په الله مې دې قسم دا به زه شاهدي در باندې وایم چې ای رب العالمین همدا کس چې د تا د پیغمبر د لورانو دفاع کې اخلاص را سره کول، صداقت را سره کول. اله العالمین د رسول الله د لورانو په خاطر دته شفاعت ور نصیب کړه. یا ذا الجلال والاکرام. مجمع البحرین الشيخ طريحي اول جل 425 صفحه. مجمع البحرين الشيخ طريحي. دا ټول د دوی کتابونه دي. یو کتاب د اهل سنت پکې نسته. د اهل سنت یو کتاب مې درته مخکې پیش کړل. هغه څه شی ده؟ قرآن کریم. هغه قرآن کتاب الله ده. ځکه د ما دپاره یو قرآن کافي ده بس. مجمع البحرين الشيخ طريحي اول جل 425 صفحه ده. په دې کتاب کې څه وایي؟ وفي تاريخ آخر. په تاریخ کې ان خدیجه رضی الله عنها د دې لبعثت نه مخکې لنبي علیه السلام نه قاسم پیدا سول، رقیه پیدا سوه، زینب پیدا سوه و ام کلثوم پیدا سول و لچانه پیدا سول لمحمد رسول الله نه پیدا سول. الله اکبر. لا اله الا الله صلی الله علیه و آله وسلم.
لچانه دوی عوامو ته څنګه دوکه ورکوي وایي دا د رسول الله لورانې نه وي دا د نبي علیه السلام هغه دغه څه وویل شیخ طاهر صاحب څه وویل پرکټیانې وې که څه شی وویل پرکټۍ وې اوس ګوره څه ورته وایي ولدت قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم لنبي عليه السلام نه پیدا سوې او لبعثتنا ورسته طاهر وفاطمه پیدا سول لبعثتنا ورسته الله اكبر دا مجمع البحرين الشيخ طريحي بالكتاب ترازو پس مخکې زو بارك الله فيكم الله مو سر لوړي کړه مولوي صاحب اول جلد دی که نه اول جلد الله اكبر الله اكبر ګورې ټول له دې مکتبې نه دا کتابونه بیا داسې ونه وایست دا قاري صاحب سکرین ریکارډونه نه په الله قسم ټول کتابونه دي د یو قسم را باندې حق لري په رب مې دي قسم مې چې ټول د تا کتابونه دي ای عامه شیه اوس راسه په خپل پیغمبر د غیرت وکړه که رښتیا د اهل بیتو منونکی یې که رښتیا د رسول الله منونکی یې تا خو ټول عمر د رسول الله په لورانو پسې بدورد ویلي د رسول الله لورانې دي نه دي منلي خو اوس بېزله تاسو دا مې هسې مختصر یو څو کتابونه هغه معتبر درته راوړي دي ګورې شرح الاخبار د قاضي نعمان المغربي دریم جلد 15 صفحه ده درته معلومیږي شرح الاخبار د قاضي نعمان المغربي دریم جلد 15 صفحه ده خدیجة الکبرى په سر کې ورته وګوري د دې کتاب لاندې صفحو ته وګوري بیا تاسې ونه وایئ چې قاري صاحب له دې ځایه ورته وګورئ 15 صفحه ده په سره خط درته ښکارېږي که نه بالکل ښکاري قاري صاحب محترم ټولې صفحې دي فضل خديجة بنت خويلد زوج النبي صلى الله عليه وسلم هي خديجة بنت خويلد ابن أسد بن عبد العزى دي زيت رازي دي زيت وسوغوريا ولم يولد للنبي صلى الله عليه وآله ولدا إلا منها الله أكبر يواجي ما خلا ابنه إبراهيم يواجي لإبراهيم عليه السلام نما سوي ابراهيم عليه السلام لچانه پیدا ده لماريو قبطيه نه پیدا ده فانه ولد له من ماريا القبطيه ابراهيم لماريا قبطيه نه پیدا سوی ده وولد له دي پیغمبر عليه السلام پیدا سول من خديجه لخديجينا القاسم وولد له هاي زمير چاته ده رسول الله صلى الله عليه وسلم تده وولد له دي نبي عليه السلام پیدا سول من خديجه لخديجينا القاسم وبه او په دغه قاسم سره نبي عليه الصلاه والسلام اسم کنیه ونسي صحابه او مسلمانانو به رسول الله ته څه ویل ابا القاسم به ورته ویل څه به ورته ویل ابا القاسم به ورته ویل وسوګوري بیا له قاسم نه وروسته طاهر طيب وفاطمه وزينب ورقيه وام كلثوم الله اكبر ولله الحمد الله نعرہ تکبیر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر دای بیا دلته تفصیل ورکړی سي فاما القاسم وطيف فمات بمكه صغيرين دي دواړه واړه وسمات ومات الطاهر كذلك صغيرا او طاهر دي واړه وفات سول اما ابراهيم من ماريا فولد بالمدينه بعد 8 سنين من مقدمه يعني جاتم کال د هجرت پیدا سول او پسې وفات سول دا شرح الاخبار دي قاضي نعمان المغربي درایم جلد دا معتبر امام او ملاده دي دوی بل زي تزور زي په خیر وخو پرشوی اتمه حواله درنیسي راځي په خیر راځي بارك الله فيكم دوستان لا تسرور کې هل ازمریانو مولانا نعمان صاحب یو عالم دا لاندې تکراروي دلته ملګری لیکي او کوشش وکړي لاندې زه لیکم قربان دوستانو دې ځای ته راسي دا په اسټوډیو کې درته ښکارېږي یوټیوب او فیسبوک کې قاری صاحب محترم په اسټوډیو کې د یوټیوب کې خو ښکاري اوس دې ځای ته راځو بسم الله الرحمن الرحيم دا بل کتاب زیار دا کتاب درته وخیم السیرة المحمدیه ګوره د نبی علیه السلام سیرت کتاب ده
السبحاني شيخ جعفر السبحاني دي کتاب ده اول جلد دا دلته یو څه خط دا دسې په بل خط کړم که درته سم درته ښکاره سول صبر اسم الكتاب السيرة المحمدية المؤلف الشيخ جعفر سبحاني جزء أول يعني أول جلد شپږ څلوېښتمه صفحه ومولیکل دوستانو بالکل قاری صاحب ښه په دې کتاب کې څه وایي راځئ دوستانو ښه په دې کتاب کې څه وایي أولاد الرسول صلى الله عليه وسلم دي نبي عليه السلام أولادنا لقد أنجبت خديجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أنجبت خديجة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 6 من الأولاد خديجة رضي الله عنها شپږ أولادنا رسول الله تراولل خديجة چا تراولل رسول الله صلی الله علیه وسلم الله اکبر عام شیو تاسې ته خو ټول عمر خپل اغاګان دروغ وایي نه دا د نبي علیه السلام نوراني نه وې بچندرې وې پرکټیانې وې پرکټیانې وې ښه اوس وګورئ 2 من الذكور دي خدیجه رضی الله عنها 2 اولادونه قاسم او عبد الله ښه اوس دلته ګورئ دی خپله ښیي اکبرهما په دې دواړو نارینه اولادونو کې اکبر هغه قاسم و عبد الله او ورپسې عبد الله واربعه من الاناث او څلورې لورانې ولې سو څلورې لورانې الله اکبر لا اله الا الله ښه دا څلور لورانې ګوره دا یې بل کتاب هم پسې ښودلی ده دا د دوی بل د تاریخ کتاب ده وذکر ابن هاشم ان اکبر بناته رقیه د رسول الله تر ټولو لویه لور څوک وه ګورئ بنات دلته دې ځای ته وګورئ ای علماو دې ځای ته ان اکبر بناته د رسول الله لورانې که چیرې پرکټیانې وای یا یې بچندرې وای خو ویلې به اوسې ربیبه اکبر ربیبه د رسول الله هغه رقیه وه نقطې ته دلته ګورئ ښه وګورئ رقیه ښه بیا له دې نه وروست ثم زینب دلته دا ثم له زینب سره یو ځای راغلي دي چې بیا پکې خطا نه سي ثم زینب ثم ام کلثوم ثم فاطمة الزهراء رضي الله عنها او دې بیا څه دلته بیا څه پسې وایي وکلهن ادرکن الاسلام دې ټوله وایي اسلام پیدا کړل او په اسلام کې مړې سولې الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر الله اکبر واما الذكور فقد ماتوا قبل البعثه او دغه قاسم عبد الله دا له د نبي عليه السلام له بعثتنا مخکې مړه سول وفات سول اما الذكور فقد ماتوا قبل البعثه ښه دا بل کتاب دا مو ولیکل د دې نوم د سره جلال الدین صاحب د زړه سره جی محترم بیا ماته په شخصي کې بعضې ملګري وایي د دې حواله راکړي د دې حواله دا لایف به د المؤمن دارالحفاظ یوټیوب پاڼه کې وي هلته بیا تاسو تکرار هم کتلی سي